چې تاسو تاریخ کې څومره هم ظالم حاکمانو ته وګورئ نو هغوی کې به دوه شیان همیشه وي. یو خو به هغوی خپل ځان سره به ډېره مینه لري او دویم دا چې هغوی دننه به یره او خوف به ډېر زیات وي او هغوی دننه به د طاقت نشه به ډېره زیاته وي او هغوی د ټوله نشه به دنیاوي شیانو باندې به وي چې هغوی له چا نه یره محسوس شي چې دا کس زما ته مسلې جوړولی شي نو ټولو کې اول هغوی د هغې کس نه ځان خلاصوي او هغه هم په ټولو کې ظالم انداز کې. چې موږ د فرعون خبره وکړو نو موږ ته ډېر مثالونه ملاویږي چې هغې ښځې آسیه علیه السلام خبره وکړو خدای د هغې نه خوشحاله شي. ډېره ښه ښځه وه، ډېره ایمان لرلو واله ښځه وه چې چا خپل ایمان له نور هم ښایسته کو او هغه د ټولو کې ظالم کس سره اوسېدله. نو یعنې کله چې تاسو دې باندې غور وکړئ نو ستاسو هیڅ بهانه نه جوړیږي چې زه اسلام باندې ډېر عمل نشم کولی چې زما مور پلار داسې نه دي، زه کوم خلکو سره اوسېږم هغه مذهبي نه دي او هر ځای کې ډېره زیاته فتنه ده او کم خلک بهر اوسېږي نو هغوی د اسلام باندې عمل کولو دا بهانه ده چې هغوی د کافرانو وطن کې اوسېږي. خو بیا تاسو دا وګورئ چې آسیه د فرعون ښځه وه، هغه هم د فرعون محل کې چې چېرته تاسو سوچ هم نشئ کولی چې داسې څه کېدلی شي. او دا وګورئ چې هغې سره څه نه و، هغې سره غلامان و، هغې سره د دنیا هر نعمت و، خو کله چې هغې زړه کې ایمان راغی او رسول صلی الله علیه وسلم ویل چې هغې خپل ایمان له نور ښایسته کو نو هغې د حق خبره وکړه او هغه هم د چا مخکې؟ فرعون. او بیا فرعون هغې سره څه وکړل؟ هغې خپله ښځه. نو د دنیا کې څومره هم ظالمان دي کله چې هغوی نور ظلم وکړي نو هغوی د زړه ګټه شي. چې تاسو څومره هم خلک ووژنئ نو تاسو ته هیڅ رحم نه محسوس کیږي. نو هغې خپل ښځې سره څه وکړل؟ هغه ښځه چې چا هغې سره ټول ژوند تیر کړی و، هغې لږ وخت نو تیر کړی، هغې د ټول عمر ورسره تیر کړی و او موسی علیه السلام لا یې لوی کړی و. نو بیا هغې ورله یو صحرا ته بوتو، د لاسونه خپې ورله وتړل او هغې محافظانو ته یې وویل چې دی لا دا پیړه سره راکاږئ. د هغه محافظانو چې چا به د دوی حفاظت کو خو اوس هغوی ته حکم شوی و چې دې ته لختو سره ووهئ او دې ته کنځل کوئ او ورباندې ظلم وکړئ. استغفر الله. او آخر کې هغوی ته حکم ورکو چې دې باندې یو ډېره لویه او ډېره درنه کاڼه ورباندې وغورځوئ. خو دا کېدلو نه مخکې آسیه علیه السلام اسمان ته وکتل او ویل رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، ای الله ما ته د جنت کې خپل ځان سره نږدې یو کور یو محل جوړ کړي. او کور نه هم اول هغې ویل چې خپل ځان سره نږدې، ځکه چې کوم شی هغې ټولو کې زیات خواهش لرو هغه د الله قربت و. او بیا هغې ویل چې کوم محل زه د دنیا کې پرېږدم ځم دا زما دپاره هیڅ معنی نه لري ځکه چې ما ته خو جنت کې محل پکار دی. او بیا الله هغې روله د کاڼه غورځېدل نه مخکې وښکلې وه. او رسول صلی الله علیه وسلم ویل چې یو شهید اولني ګزار باندې جنت وویني الله هغې ته د هغې جنت مقام اول نه وښیي. نو کله چې څوک خپل د جنت مقام وویني نو هغې ته د دنیا هیڅ شی تکلیف نه درکوي. او بیا آسیه علیه السلام دنیا پرېښودله او الله هغوی ته جنت کې تر ټولو کې بهترین ځای درکړی دی.